बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू पनामा दे रब ज़ुल जलाल मेहरबान बखुन के ज़ात थे। खा बेखी लागा करसे खा राजी नन मंग څنګه چل کو دې لپاره چې موږ وغواړو چې لپټاپ واخلو دا هغه غټول شرط موږ ګورو چې رقم کوم شان مهم دي په لپټاپ کې تر څو موږ لپټاپ واخلو. تاسو له د سولر دا کولای شي اول لا شي کمپیوټر ته باندې باندې رائټ کلیک کړئ او راشه چې راشه پراپرټیز راشه چې کله راغلی نو تاسو دلته وګورئ دلته لیکلي i5 دا معنا چې دا کوریا 5 دی چې شه دی کوریا 5 دی دا شه دی لکه کوریا 5 دی i5 څه معنا دا کوریا 5 دی دی له څه لیکلي کنه 500 او 5300 په دا به څه نه لولای چې 5300 دا به څه نه لولای دا اول حرف چې کوم دی کنه اول حرف 15 صرف دا بوللی بس دا کوم جنریشن دی 15 جنریشن دی 15 جنریشن دی دا 300 دا سره چیک کیږي نه لوستل کیږي دا سره چیک کیږي لکه نه لوستل کیږي دا 15 جنریشن دی او 2.3 گیگا هرتز دی چې گیگا هرتز دی. اوکې زرا ازما انسټال ریم د دې کې ریم سم دی لکه د کې ریم سره چي دی اته جی موږ سره چي دی ریم دی. ښه کار څه پدې کې موږ ته یو شی ونه موږ ته ونه خو چې موږ سره چي دی لکه هارد ډیسک دی چې شه دی هارد ډیسک دی د موږ ته ونه خو نو هغه موږ سره کوم معلومو زیاتره ملګری دی هغه تراشي او دا ګوري وای دا دومره دی دا دومره هارد ډیسک به دومره دا خبره غلطه ده دینه ایگزیکټ دغه نشم نولې سیده هغه کوم حقيقي کوم میموري چې هغه ته نشم نولې نو زه راځم رن تاسو سره طریقو راوسې شم دیواله ورته دلته راشه وینډو باندې کلیک کا او دی وخت کې دا رائټ بٹن وها دلته راشه ګوره رن دی لاري راوسې کلیک کا ګوره رن راغی یو طریقه او بل طریقه دا ده تاسو وینډوز بٹن پلس آر وهي دلته می تاسو ته لیکلي دي وینډوز پلس آر وینډوز بٹن خو پیژنې کنه پلس آر دا وهي دا وینډوز بٹن پلس آر دا چې وهي رن نه وینډوز بٹن ده کنه پلس آر وو سره وهي آر او پلس سره آر وهي چې برش رن وو راش او راغلی نو زه وینډو بٹن پلس آر هم رن ماته راشي خاصه سره کوم کولای شم اوس هارد ډیسک معلوم کوم چې سره هارد ډیسک سم دی دلته به تور کې چې MSN4 ورکی او د دې شو سره وو انټر بږي چې کله دې انټر کا دلته براشي کمپوننت تا په کمپوننت باندې شي کې کلیک کی او دا موضوع علامه وو وهي دې هغه نور آپشن بتا دا راشي بیا براشي سټوریج تا او په سټوریج کې بچو کې مثبت علامه وهي بیا براشي ډیسک تا کله چې ډیسک راغی وګوره سایز سمه دې ما سره 238 GB میموري د ما سره ایزه شو لکه وایي اوس یو طریقه دا ده بل طریقه چې ډیره مروجه د ډیزه استعمالي هغه کومه طریقه ده هغه دا ده رن بوهري او درن بس براشه لکه DXD IAJ ورکی DXIAJ دا چې کله ورکو تاسو ته آپشن نشي په کوم آپشن براشي yes or no نو ته په yes باندې کلیک کی مال ولې رانغه مال په دې خاطر رانغه چې دا مخ کې ما یو ځل کلو کړی دی شی می کړی دی کلو کړی دی نو ځکه مال دا آپشن رانغه تاسو له آپشن لکه راځي تاسو له آپشن راځي چې کله تاسو آپشن نه ته یس وهي او ساده کمپیوټر باره کې دا ټول معلومات دي چې کولای شي او غدرم په اړه باندې معلومات پیج فایل په اړه باندې معلومات ټول معلومات چې تاسو مخخ دي هغه شته لینګویج وګوره ماته وستان لینګویج دا د ریجن سیټینګ هر څه ستاسو لپاره معلومات دا ټول معلومات به دي نه کولای شي وګورئ. اوکې دا زه کټ کوم دا ویډیو زموږ صرف دې باره کې و چې موږ کله کمپیوټر اخلو نو موږ دا غي باید کوم شرایط وو دا ویډیو صرف دې باره کې و دا بند کو او بل ویډیو ان شاء الله شروع